بسم الله الرحمن الرحیم. د نوي کال د رارسېدو په مناسبت د احمدشاه بابا مېنې ټولو ولسونو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي نوی کال د نوي کال د رارسېدو له امله په افغانستان کې سرتاسري صلح حاکم شي. څرنګه چې تاسو ښوونه او روزنه د اسلام بنسټ ښوونه او روزنه ایښی، نو بنان ستاسو درنو ولسونو څخه مو هیله ده چې خپل تنکي ماشومان د مکتب ته د شاملېدو په پار مکاتبو ته ولېږئ، چې تر څو مکاتبو کې شامل او د افغانستان راتلونکی روښانه او سوکاله وي. ستاسو ورور نصیر احمد ملازاده د 12مې ښوونیزې حوزې عامر د یو سرلوړي، آباد او سوکال افغانستان په هیله. سلام هموطنان عزیز، غلام منصور نجیبی هستم، مدیر برق احمدشاه بابا. سال نو و همه وطنداران عزیز خود تبریک و تهنیت عرض می دارم. خدا کنه سال پر از خوشی، پر از سعادت را پیش رو داشته باشید و همچنان مشکلات را که امسال در خدمت برق سپری نمودید انشاءالله سال جدید نخواهیم داشت. زنده و سرفراز باشید. زنده باد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل سلامونه او نیکې هیلې د احمدشاه بابا مېنې غیر ملت ته او خپل درنو خویندو ته وړاندې کوم. د نوي کال را رسېدل یا د نوي کال پیل د خپل ټولو خویندو ورونو ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. په امید د دې یم چې یوه ارامه او سوکاله نوی کال موږ او تاسې پیل کړو، بدون د کوم جنګ، بدون د کوم کورونا او بدون د کوم وحشت نه موږ او تاسې یو خوشحاله، آرامه او سوکاله کال پیل کړو. او همچنان د نوي کال را رسېدل ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. نوي کال را رسېدل ټولو ګرانو هېوادوالو ته د سولې، امنیت، خوشحالۍ او سوکالۍ پیلامه ګڼم. هیله ده چې خپلې روغتیا ته پوره پاملرنه وکړئ او د ماسک په کارولو، د ټاکلي واټن په مراعاتولو او د لاسونو په پرېمنځلو سره خپل ځانونه او نور هېوادوال د کرونا له وبا څخه خوندي وساتئ. نوی کال مو نیکمرغه. په دې هیله چې د 1400 هجري کال هوا مو د لوګو او باروتو څخه پاک وي. ګلان خپل ښکلي مخونه ځلانده لمر ته مسک کړي. مرغۍ خپلو ځالو ته ستنې شي. د خوږو نغمو غږونو مو شاوخوا ماحول مست کړي. ګودر مو د سرو او شنو لپټو څخه ډک شي. د ښوونځیو د زنګ زنځیر مو وشلنګوي. ګلالي ماشومان مو ښوونځیو ته لاړ شي. په دې هیله چې د 1400 هجري کال زموږ د هېوادوالو لپاره د آرام، هوساینې او پرمختګ څخه ډک کال، د ودان، امن او سوکاله افغانستان په هیله ستاسو ورور ذاکر الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د نوي کال د را رسېدو په مناسبت د بګرامۍ ولسوالۍ د انسجام شورا او د 12مې ناحیې د یووالي کاروان په استازیتوب خپل مېړنی ولس ته د 1400 کال د را رسېدو او د نوي کال یا د نوروز د را رسېدو د زړه له تله، د زړه له کومې مبارکي ورته وړاندې کوم او د خدای تعالی له درباره د تلپاتې سولې او د دایمي سولې او د باعزت سولې غوښتونکی یم. خدای دې وکړي چې نور افغانستان کې امن، خوشحالي او تلپاتې سوله حاکمه کړي او خپل محصلینو او متعلمینو ته د علم په ډګر کې، خپل کروندګر او باغدارانو ته د په زراعت په ډګر کې او خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جنگ په ډګر کې د بریالیتوبونو غوښتونکی یم. او همدغسې یو خاص او سپیشل مبارکي هغه افغانانو ته وړاندې کوم چې هغه د هیواد څخه بهر دي او په عربو کې دي، په عربو او په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي او خپل کورنۍ او خپل وطن څخه لرې دي. هغوی ته هم د زړه له کومې د نوي کال د را رسېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. همدغسې د احمدشاه بابا مېنې اډمینانو ته هم خپل نیکې هیلې او د نوي کال د را رسېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم.